دوه لنډ مهم تازه او د خوشحالۍ خبرونه. سلامونه درنو لیدونکو، د ویډیو تر اخره زموږ سره اوسئ چې په دې دوه مهمو خبرونو خبر شئ. افغان ځواکونو د کاپیسا لپاره د طالبانو مرستیال والي ټپي کړی دی. افغان ځواکونو د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول شوی والي په یو برید کې ټپي کړی دی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویان عبدالشایق شورش ویلي د سې شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو، شلوتي او سرګینانو په سیمو کې نښتې شوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول شوی والي او 8 ملګري پکې ټپیان شوي دي. نوموړي وویل په نښتو کې د ولسي پاڅونیانو یو سرتیری هم ټپي شوی دی. د نوموړي په وینا د طالبانو دا مهم غړی دا مهال په بدراب کې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده په یو کلینیک کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او بل مهم او د خوشحالۍ خبر دا دی چې له 4 میاشتني ځنډ وروسته نن په لومړي ځل لپاره افغانستان ته نړیوالې الوتکې پیل شوې. وروسته له هغې چې د کرونا له امله افغانستان ته ټولې نړیوالې الوتکې وځنډېدې، نن په لومړي ځل لپاره له 4 میاشتو وروسته ترکیش ایرلاین الوتکه سهار 9 بجې کابل ته راورسېده او افغان مسافر یې راوړل. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر مسؤلینو ویلي ترکیش ایرلاین الوتکه به په ورته وخت کې نن له کابله استانبول ته هم افغانان او ترکان انتقال کړي. د مسؤلینو په خبره همدې اونۍ کې متحده عربي اماراتو او ځینې نورو هیوادونو ته هم الوتکې پیلېږي. 4 میاشتې وړاندې د قرنطین له امله نړۍ ته له کابله ټولې تلونکي او راتلونکي الوتنې وځنډېدې چې خلک یې له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي وو. اوس مسؤلینو ډاډ ورکړی دی چې د الوتنو پر مهال د مسافرو لپاره ټول روغتیایي تدابیر په پام کې نیول شوي دي. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او که په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.